سکنو ګور چې سمې درله راوړل دا سترګې د پیتوري کرانجمې درله راوړل دا سترګې د پیتوري کرانجمې درله راوړل دا سکنو ګور چې سمې درله راوړل دا سترګې د پیتوري کرانجمې درله راوړل سترګې د پیتوري کرانجمې درله راوړل صداقت ګوره لالیا ګلونه د شړشم دي ګلونه د شړشم دي خو د زړه مې درله راوړل دا سترګې د پیتوري کرانجمې درله راوړل دا سترګې د پیتوري کرانجمې درله راوړل سم خواږه مې درله راوړل دا سترګې د پیتوري کرانجمې درله راوړل دا سترګې د پیتوري کرانجمې درله راوړل پیتوري کرانجمې درله راوړل ډیر خوند وکړ اسفندیار ماشاءالله ډیر زبردست
ها تاسو کتل د پواز کې ماشاءالله پختګي نه ایکسپریشنز ایکسپریشن ډېر مزیدار آرټیست دی کنه آرټیست یو تاسو کومه د تاسو فیملی چې دا غدا آرټیستانو کورنۍ سره نه جی نه مونږ مومند یو او برنخیل پنډیاله برنخیل مومند یو ها نو بل څوک تاسو فیملی کې نه نشته زما والد صاحب چې دی خپل موسیقي سره ډېره مینه لري رباب هم ورځي ها او لکه هغه اجره کې مخکې چې کوم کلچر او هغه خلکو رباب مګه خبره ده کنه وجرو د پښتنو کې یو منګي یو رباب یو برباب چترال ستار یا رباب دا بخامه واو او وجرو د پښتنو کې یو منګي یو برباب نه رقص نه یو بابو دا یو مین سیز نو د یقینو کې دا سم رضایت خوند کوي لګیا دی کنه هغه سره بیا دای چې دا تربیت یو الګ شوی نو هغه ښه شاعري هم پاغیم پوهېږي چې ښه شاعري څه ته ویلی شي طرز انداز څه ته ویلی شي نو هغه رنګ چې هغه پرزیډنټ شي دنیا ته نو هغه ایجوکیشن مشته جی جی سبق وایي اف ام کړه خماشه لګور دا نور خوشاله خبره ډېره خبره ده ډېره چا نه متاثر وي موسیقۍ کې هارون باشا ښه زبردست نو دا وختم د د ماستر صاحب پریخي کوم امتزاج را جوړ کړی دی ماستر صاحب یو دوه خبرې کوم زه دوبۍ ته سملګرو سره ټور بوتلی نو هلته کې یو ستا ډېر غټ فین نو چې ما به کله ما به ورته هغه ته سندرې مندرې مې ماته یار وي اثر مه خوځه ما ته ماستر صاحب را یاد هغه په ما را ویښته واړه کړي مو ما بیا پرېښود او تاسو یقین وکړئ دې کې به مبالغه نه وي هغه سړی خپل کتون کې خپل دغه پیژني که نه دا خو هغه شواګانې دي قدرتي کار دی پیژني خپل خلک سړی پیژني چې زما څوک دي نو ما چې د ده په لومبي ځل یو چې ته سونګ وکتو نو ویښته بالکل چې ما وکتل ما چې دا لږ شل شته دی ما ته رانږدې ځکه چې ویښته ما هغه ټایپ ښکاري نو زه خو ماستر صاحب زه خو خبرې ښکاره کوم په دې که استادان لکه خفګان نه دی پکار زه خو په میوزیک په موسیقۍ کې د پښتو چې دی نو صرف ماستر صاحب نه ډېر زیات متاثر ډېره مننه او بیا په هارمونیم کې سپیشل ډېره مننه او دا منافقت کې راځي چې څوک دی چې خوښ وي هغه ته نه دا خو نه دي دا خو نه اظهار خو ډېر لازمي پکار دی لکه اوس زیات مانه متاثر دی ما غوندې ویښتې تاوده دي تا ته یار د زیات ویښتو خبره دی وکړې لکه د دویم دغه سره د ویښتو درته څه ضرورت پېښ نه شو دویم څه سره جي خبره پکې ګپ خو زموږ ډېر خوند کوي کلام انتخاب څه لار ده څوک درته انتخاب کوي په خپله لولې هغې نه خوښې شاعران درته راوړي بالکل زه مشاعرو هم ځم چې کله مشاعرې نو باقاعده ما مشاعرانو سره هم دا هغه کړی چې ما په یو مشاعره کې مه هېروئ زبردست او انتخاب خپله باندې زیات تر کومه لکه هارون باچا ته ګورم هغه کوم انتخاب کړی دی بیا تاسو هم زموږ مشران یې تاسو ګورو داسې ماسټر صاحب دی د ماسټر صاحب یو دغه ویلې زما ډېر خوښ هم دی او هغه زما فیورټ سانګ دی په زړونو ورخښېږي قاتلانو ته د خیال اسرار اتل دی تقریبا نه او اتل صاحب اسرار اتل دی ډاکټر اسرار اتل زما بالکل هغه کمپوز ډېر خوښ دی خپلو چشمانو ته خیال دی ډېر ښه سوال دی که نه لشي لشي باڼه خپلو چشمانو ته بیا تاسو دغه ویلو نو که زه تاسو ته یم دا ما ډومبې د هارون باچا نه اورېدلې کنې زه د هغه یو سانګ هم نه میس کوم خو ما هغه ستاسو نه ډومبې اورېدلې دا زه په میډیا وایم چې ډومبې مې ستاسو نه اورېدلې وو چې زما زړه کوي غلاګانې سترګې غلچکۍ ورانې سترګې او بالکل د خیبر په اوایلو ورځو کې هغه یقینا بالکل خیرګل سوچ وګوره سوچ خو ما غوي که نه خو دومره وي چې څومره عمر تېرېږي نو هغه میچور کېږي نه ما خپله هارون باچا نه اورېدلی و هغه ټایم سره که نه او ما پیله ستاسو نه یې ریکارډ کړی و ریلیز شوی و ښه پیدا او زه خو د کشرانو کې وم دلته کې به سره موږ اکثر کشرانو کې دا د کشرانو خبره تاسو لکه څنګه چې دوست وي کشرانو کې نو دا عمر دوستانو تاسو باندې ګوره چې موږ بس هم داسې وایي زه خو تاسو نه ډېر کشر ما چپ شه کړه داسې خو به نه کېږي 23 years بس یې لکه نو بس 24 خبر دا پرون ناپلو سالګرو شو لکه څلېرویشتم شروع شو یار تېر زموږ پروګرام کې کتونکو ته به پته وي یو پروګرام دی زموږ پته نه چې هغه د چا سره مونږ کړی دی څوک دی را سره ملګري خو همداسې هغه خورشید باچا چې